بس ډېر ښه نیلیش، نن تا ډېر ښه کار وکړو. دغسې کوه هر ځل. ټول بس دی راځئ، د نن لپاره هم دومره ډېر بس دی راځئ. نیلیش ته داسې وکړه نن ما سره پاتې شه. په دومره ناوخته شپه کې کور ته تلل صحیح نه دي ستا لپاره. بس دلته پاتې شه، سبا به بیا لاړ شي. سمه ده؟ دا قصه ده یو هلک چې هغه د 21 کاله دی او نوم یې نیلیش دی. هغه د ښار نه ډېر لرې اوسېدو په یو کلي کې د خپلې مور سره. هغې په نور څوک هم نه، یوازې یو مور یې وه او هغې به د کور چلول دپاره هر ځای کې انټرویو ورکوله او کارونه به یې کول. هغه ډېر تکړه و. نیلیش شوټینګ کو او په هغې باندې نن ډېر ناوخته شوی و. د هغوی د شوټینګ ځای د کونیکا په کلي په لار کې وه. ډېرو خلکو ویلې چې دا کلی دې ته به مخکې قبرستان ویل کېدو، دلته مخکې به مړي ښخېدل. دا ډېر د ایرې ځای و. څوک چې دلته تلل کله به هم ژوندي نه راتلل. د دې له وجې نیلیش په دې لاره به کله هم نه تلو. په هغې ډېر ناوخته شوی و نن. شاید دا وجه وه چې ډایرکټر نیلیش پاتې کو چې لاړ نه شي. نیلیش خو ډېر تکړه و، هغې د ډایرکټر خبره ونه منله. آیا تا ته پته نشته چې په هغه کلي باندې تور جادو دی؟ خلک وایي چې هلته یو بوډا سړی مړ شوی و. هغه سړي به پخوا واړه ماشومان مړه کول. آیا تا ته دا پته نشته؟ آیا تا ته پته نشته چې ها تانتریک به هلته ماته ناستي؟ زه خو وړوکی ماشوم نه یم، زه خو غټ سړی یم. دا ټول دروغ دي. زه اوس غټ سړی یم، تانتریک خو ماته نه دی ناست چې ما به مړ کي. صحیح ده، څنګه چې ستا خوښه وي. سبا ته بیا په شوټینګ کې ګورو. سمه ده، صحیح ده سر. په دې ویلو سره نیلیش بار راووتو او هغه په تک تور سړک باندې په پیادل روان و او د هغې په لاس کې یوه بیټرۍ وه. تقریبا د شپې 11 بجې وي او تکه توره تیاره وه او نیلیش کور ته روان و. هغه چې څنګه د خپل کلي خواته ورسېدو، ناڅاپه د هغې مخې ته یو توره پیشو راغله. نیلیش ډېر ویرېدو خو هغې ته یې ونه کتل او سیده لاړو. نیلیش روان و. لږو تللو سره هغې ته پته ولګېده چې هغې پسې شاته څوک را روان دي. نیلیش چې و ډېر ویارېدو او هغه یودم شاته وکتل خو شاته هیڅوک هم نه و. نیلیش یودم بیټرۍ بنده شوه. نیلیش هغه بیټرۍ په لاس وهله او روان و خو بیټرۍ نه چلانېدله. یودم نیلیش ته د ماشومانو د ژړا اواز راغلی. نیلیش اخوا دیخوا وکتل خو څوک هم نه و. هغه ډېر ویرېدو. اصل کې خو نیلیش نه یارېدو خو دلته چې هر یو کس و هغه به یارېدو. نیلیش هم ډېر ویرېدو. نیلیش اواز هیر کو او مخې ته روان شو. هغه چې شاته وکتل د هغې باندې ټولې خولې راغلې. هغه ډېر ویرېدو. هغې ته د سپوږمۍ په رڼا کې د ماشومانو خپې ښکاره شوې. هغه ډېر ویرېدو او په منډه شو او ډېرې زیاتې منډې وهلې. نیلیش یو بوډا سړی ولیدو چې په شپه کې را روانو ممپلي او جوار یې خرڅول. د هغې لیدلو سره نیلیش لږ خوشحاله شو او په منډه د هغې سړي خواته ورغلی او هغې سره روان شو. بابا څه به خورې؟ ممپلي او کجوار. دومره ناوخته ته دلته څه کوې؟ ته نه یارېږې؟ دا ډېره عجیب کلی دی که نه؟ ویره څنګه؟ دې ځای نه خو زه هره ورځ ځمه. دلته خو زما هره ورځ کار. خلک وایي که نه دلته یو بوډا سړي روغ دی چې هغې به پخوا ماشومان مړه کول. آیا تا دلته پته شته چې داسې؟ ارے بابو دا خو 40 کاله مخکې خبرې دي. اورېدلې مو دي چې د دې کلي خلکو هغه بوډا سړی مړ کړی و. په دې اورېدلو سره نیلیش سوچ کوي. ارے اورېد رامپوتي زویه. په دې اورېدلو سره د نیلیش زړه وځي او هغه بوډا سړي ته ګوري. ته ته زما د پلار نوم څنګه یاد دی؟ ارے هغه هم پکې و چې تانتریکي سوځولی و. دومره ویلو سره هغه سړی خاندي او د هغې لاس په تیاره کې داسې ښکاري لکه د بلا لاس. په دې لیدلو سره نیلیش ډېر زیات یریږي. دومره لیدلو سره نیلیش ډېر زیات ویرېدو او شاته هم نه ګوري او خپل کلي ته منډه وهي او خپل کور ته راځي او دروازه بندی او مور ته وایي یو ګیلاس اوبه راکړه مورې. اوبه څښلو سره نیلیش خپلې مور ته وایي
ارې نن خو زه ډېر ورانګیر شوم په لاره کې راته یو عجیبه شانتې سړی پیدا شوی و عجیبه خو هغه و خو نوکانې داسې غټ غټ و زه ترې ډېر وېرېدم ها 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 زما په شان خو نو عجیبه ها ها په بله ورځ باندې خلکو د نیلیش مړی وګتو پوسټمارټم کولو سره پته ولګېده چې د نیلیش زړه ودرېدلی و او هغه د زړه د وجې مړ و ځکه چې هغه ډېر یارېدلی او زړه یې ودرېدلی و او په پته لګېدلو سره دا معلومه شوه چې نیلیش په هغه لاره کې مړ و هغه بیخي کور ته نه و رارسېدلی